په دې لاندې جدولونو کې د بلوط د ونې او د چنار د ونې د شاخچو تعداد د 1928 لمریز کال نه را په دې خوا ښودل سوی ده. هدف دا ده چې تاسې د هر یو د ونې د شاخچو دپاره چې وکئ یوه معادله ولیکئ او ووایئ چې کومه یوه د دې اکسپوننشلي او کومه یوه یې خطي تابع ده. لکه څرنګه چې تاسې دلته پوهیږئ موږ د چنار د ونې د دغه وخت دپاره چې په کلونو ښودل سوی ده او هم د شاخچو دپاره ځینې ځانګړي قیمتونه لرو او د دې لپاره چې موږ د دې معادله ولیکو اول باید پوه سو د دې په قیمتونو په منځ کې څه رابطه موجوده ده او دغه په واسطه به موږ کولی سو ووایو چې دا کومه معادله ده. تاسې ګورئ که موږ دغه وخت په تی باندې وښایو صحیح ده او خپله دغه د چنار د ونې شاخچې او په مجموع کې دغه د دې ټوله تابع موږ په بی تی باندې وښایو صحیح ده. نو دلته ګورو چې د کال تیریدل او د کال دغه قیمتونه چې دي هر یو د دوی په منځ کې توپیر څونه دی 3 کاله ده. 3 کاله د هر یو په منځ کې توپیر ده د 0 نه تر 3 شپږ 9 او 12. دلته د شاخچو په تعداد کې فرق چی شی ده ګورئ کله چې دا د 4 نه شپږ 40 ته راځي نو د دوی په منځ کې دغه فرق مثبت 12 ده او هم د 4 شپږ 40 او د 950 په منځ کې فرق چی شی ده مثبت 13 ده. د 950 او د 70 په منځ کې فرق مثبت 11 منځ کې فرق بیا هم څو ده 12 ده ښه مثبت 12. اوس تاسې وګورئ د دوی دغه دواړه قیمتونه چې دواړه خواو ته دي که نه دا دواړه په یو ثابت عدد باندې پورته سوي لکه دا په 3 کې جمع سوي او دلته که دا ټول ثابت عدد نه ده نو دا ټول تقریبا دا خو خپله 12 ده. دغه 13 او دغه 11 موږ تقریبا 12 ته مساوي نیولی سو. نو دلته ګورئ چې دا کوم عدد کې ضرب سوي نه دي یوازې په دې کې جمع ده. نو موږ ویلی سو چې د چنار د ونې د شاخچو او د وخت یا د کال په منځ کې کومه رابطه چې موجوده ده هغه یوه خطي رابطه ده. نو د دې ځای خطي رابطه تاسې پوهیږئ چې موږ د چی شي په شکل ښیو د بی تی یا هم بی ایکس به ولیکم صحیح ده بی ایکس مساوي ام ایکس جمع بی په څیر. ښه اوس دلته د دوی په منځ کې مایل باید پیدا سي. مایل د کوم ځای پیدا کیږي؟ مایل منګه د وای 2 منفي وای 1 وای 2 منفي وای 1 او د x 2 منفي x 1 په واسطه لاسته راوړو. لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ زموږه x 2 چی شی ده 3 ده x 1 0 ده وای 2 4 شپېته ده وبښئ شپږ 40 ده او وای 1 چې ده 40 ده. کله چې د شپږ 40 نه 40 لار سي پاتې کېږي 12 په مخرج کې هم 3 دي دا مساوي کېږي د 4 سره. نو زموږ مایل څو دی؟ مایل 4 ده. نو دلته 4 لیکو 4x جمع بی. بی چی شی ده؟ بی کله منګه لاسته راوړلی سو کله چې دغه x یا زموږ مجهول 0 سي کله چې وخت یا کال 0 سي صحیح ده کله چې وخت یا کال منګه 0 ونیسو یعنی کله چې همدغه کال 1928 وسي وخت هیڅ نه یې تیر سوی نو دلته د شاخچو تعداد څونه دی؟ آفرین 40 دی. نو د وای د محور سره د پرې کېدو ټکی دغه ده. د دې ځای موږ ویلی سو چې دا بی ایکس مساوي 4x مثبت 40 ده دا یوه خطي تابع ده یا خطي معادله ده چې په دې کې کولی سي تاسې قیمت وضع کړئ. مثلا که د 12 قیمت زه وضع کړم صحیح ده 12 ضرب د 4 کېږي 48 جمع 4 کېږي 2. همداسې راځو د بلوطو ونې ته. دلته تاسې ګورئ د وخت تیریدل څونه زیات سوي دي. د 0 نه 10 ته مثبت 10 دی بدلون د 10 نه 20 ته هم مثبت 10 دی بدلون او همداسې دې دواړو کې صحیح ده. خو دلته تاسې پام وکئ کله چې موږ د 8 نه 3 ته راځو کوم خاص عدد نه دی چې ډېرې جمع کو بیا دې ټولو کې توپیر کوي. خو که زه دې کې تقریبا 4 ضرب کم
ځکه چې 4 ضرب د 8 کېږي 32 او دا 33 دي. همداسې که دلته بیا هم تقریبا په دې 33 کې 4 ضرب کوم د 128 کېږي او که فکس په 128 کې 4 ضرب کوم نو بیا 512 او که بیا هم په دې کې 4 ضرب کوم 2049 راکوي. نو د دې ځای زه پوه سوم چې دغه 4 چې ده زما آر ده، ځکه چې په دې کې یو عدد ضرب سو، کوم عدد جمع نسو، نو دا یو اکسپوننشلي تابع ده او آر 4 ده. ای چی شی ده؟ هغه وخت ده چې کله اکس 0 سی یا تی یا وخت 0 سی، نو زه لیکلی سم بی د تی مساوي ده د ای څو ده 8 ضرب ده 4 په توان د تی. یوازې نه لیکم ځکه دلته ماته وخت هر یو کال نه ده راکړی، هر 10 کاله باندې راکړی تی پر 10. نو دغه 2 دانې معادلې دي چې ما دوی ته لاسته راوړې. دا اکسپوننشلي معادله ده او دغه هم یوه خطي معادله ده.